داسې یو هلک و چې قد یې دومره لنډ و چې خلک به پرې خندل، خو د هغه زیار ډیر پاک او لوی و. خو دنیا داسې نه ده. دلته خلک یوازې ظاهر ګوري. او بیا یو وخت داسې راوو چې هغه یو ډېرې اوچتې جینۍ سره مخ شو. خلکو ویل دا څه چوړه ده؟ خو اصل کیسه دلته شروع کیږي. آیا دا مینه به کامیاب شي او که د خلکو خبرې به یې ژوند تباه کړي؟ راځئ دا حیرانونکې کیسه په ګډه وګورو. په یو غرو کې کلي کې یو ځوان اوسېدو، نوم یې کاشف و. کاشف ډیر غریب نه و، خو ژوند یې آسان هم نه و. هغه یو کوچنی دکان درلود چیرته چې به یې ورح تر بلې محنت کاو. خو د هغه یوه مسله وه. هغه ډیر لنډ قدواله و. قد یې ډیر وروکی و. د کلي خلک به هره ورځ پرې ټوکې کولې. اوه دا خو ماشوم ښکاري، دا به کله لوی شي؟ او خندګانې به یې ورپاسې کولې. چیټ ماما، وروکی ماما. کاشف به موسکا کوله، خو دننه یې زیار مات و او عصبه و. شپه به شو، کاشف به یوازې ناست و او فکر به یې کاو. ولی خلک داسې دي؟ ولی زما قد دومره لنډ دی؟ هغه به اسمان ته کتل او خاموشه به یې دعا کوله. یوه شپه مور یې راغلی او د هغه سر یې په خپل غیږ کې کیښود. ویې ویل زویه، دنیا کې هر انسان خاص دی. الله تاسې جوړ کړی دی، نو یقیناً څه خاص حکمت پکې دی. کاشف وویل خو مورې، خلک راته خاندي. مورې مسکا وکړه. یوه ورځ به همدا خلک تاته سلام کوي. یوه ورځ کلي ته یو نوه کورنۍ راغلې. د خلک پام ژر یو لوري ته واوښت. هلته یوه جینۍ ولاړه وه. نوم یې نایره و. قد یې ډېر اوچت و. د نورو جینکو نه ډېر فرق درلود، خو سترګې یې ډېرې مهربانې وې او ډېرې ښایسته وه. خلکو به نایره ته هم ویل ډېره اوچته دی، دا خو عجیبه دی. نایره به خاموشه پاتې شوه، خو زړه یې ماتې دی. بازار کاشف خپل کار کوه. ناڅاپه هغه نایره ولیده. وخت لکه ودرید. کاشف حیران شو، دا څوک دی؟ نایره هم ورته کتل او لږ مسکا شوه. نایره وویل سلام. کاشف لږ وارخطا شو. وعلیکم سلام. هغه دواړه لږ خاموش شول. بیا نایره ویل تی ډیر مهربانه ښکاري. کاشف مسکا وکړه. خلکو دا صحنه ولیده او بیا خنده شروع شوه. یو لنډ بل اوچت، دا خو فلم دی. دا خبرې دواړو ته ډېرې دردېدلې. د وخت په تیریدو کاشف او نایره سره ډېر نږدې شول. دواړه به یو بل ته خپل درد ویل. کاشف ویل خلک ماته خاندي. نایره ویل ماته هم. او دواړه پوه شول چې دوی یو بل ښې درک کوي. ورځ په ورځ د دواړو ترمنځ مینه زیاته شوه، خو دواړه یاریدل د خلکو له خبرو. یوه ورځ کاشف جرأت وکړ. نایره ته زما سره وادي کوې؟ نایره حیرانه شوه، خو مسکا یې وکړه. هو. کلي کې شور جوړ شوه. دا واده غلط دی، دا به ناکام شي. خو دواړو پرېکړه وکړه چې خپل ژوند به خپله جوړوي. ساده واده وشوه. نه ډېر پیسې، نه ډېر خلک، خو مینه زیاته وه او دواړه خوشحاله وو. کورواله هم خوشحاله وو. وخت تېرېدو. ورو د خلکو خبرې بیا شروع شول او دا ځل دا خبرې د دوی ترمنځ داخلي شول. یوه ورځ کاشف خفه شوه. شاید خلک سم وایي. نایره ژړل. ته هم زما خلاف شوې؟ نایره کور پرېښود. کاشف یوازې پاتې شو. کور خاموش شو. کاشف یوازې ناست و او هر څه یې یادول. هغه پوه شوه چې هغه خپله مینه له لاسه ورکړه. هغه نایره ته ولاړ. ما وبخښه، زه غلط وم. نایره ژړل، خو زر یې نرم شوه. دواړه بیا یو ځای شول او دا ځل
هیڅوک مهم نه وو، یوازې دوی او د دوی مینا. ګرانو دوستانو، دا کیسه مو ته دا درس راکوي: د خلکو خبرې هیڅ ارزښت نه لري. خپل ژوند د نورو په خبرو مه خرابوئ. رښتینه مینا هر چا ماتولی سي. هر انسان ځانګړی دی او تاسو باید په ځان باور ولرئ. که دا کیسه مو خوښه شوه، لایک وکړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتو ټون هب سبسکرایب کړئ او کمنټ کې ولیکئ بل کومه کیسه غواړئ. لازم کمنټ کې ولیکئ. خپله رائے لازم راکئ. ډیره مهرباني او زموږ چینل لازم سبسکرایب کړئ. Subscribe to Pashto Toon Hub. Tap the button for fun videos. Thank you.